أشكو إلى وأدمعي حر سكوب أشكو إلى الله الكروب وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب وأسلم الصعب الجموح ألا يا قلب لا تحزن على صحبي فقدناهم على صحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګران دوستانو هیله لرم چې روغ او جوړ د صحت جامې مو پاتې وي دوستانو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته درخوایم چې تاسو څنګه کولای شئ د نړۍ هر ژبه هغه پښتو ته وژباړئ دوستانو هغه کسان لکه افغانان چې په انګلیش نه پوهیږي په انټرنیټ کې کار کوي په فیسبوک کې کومه صفحه ګوري او غواړي چې په هغې ځان پوه کړي او هغه په انګلیش نه پوهیږي دوستانو داسې اپلیکیشن تاسو ته درخوایم چې په یو کلیک سره هغه پښتو ته واړوي یعنې یا فارسي ته اړوئ پښتو ته اړوئ نړۍ هر ژبه چې دوستانو هغه تاسو ته په یو کلیک باندې ترجمه کوي دوستانو دا ډېر یو اهم اپلیکیشن دی نو راځئ چې ویډیو شروع کړو دوستانو دې لپاره به تاسو راشئ اول پلی سټور ته دوستانو پلی سټور خو به تاسو پېژنئ پلی سټور دغه برنامه ده دوستانو دا پروژګه دې ته به راشئ دوستانو کله چې دا تاسو ورشئ هلته به تاسو سرچ کې ورکړئ دغه مترجم به سرچ کې ورکړئ دوستانو دا تاسو ته خپله راړي دغه نوم دی د طریقې له دوستانو دا به تاسو سرچ کې ورکړئ دا به تاسو سره واخلئ دوستانو کله چې تاسو دغه برنامه انسټال کړئ دوستانو دغه برنامه به هغه پلی کوي کله چې تاسو دغه برنامه پلی کړئ دوستانو دې کې مو سیټینګ کړی برابر دی دلته به تاسو راشئ دغه کونج کې دغه درې نښې دي په دغه به کلیک کړئ دوستانو دلته به تاسو دغه صفحې ته راشئ دوستانو تنظیماتو ته به راشئ په تنظیماتو کې به تاسو دغه برای ترجمه ضرب بزانې ده دوستانو دغه به ووایي کله چې تاسو دغه ووایئ دوستانو تاسو ګورئ دغه اپشنونه ما سره فعال دي که دا چېرته غیر فعال تاسو سره نو دا دواړه فعال کړئ دا چې که تاسو فعال کړئ دوستانو نو ستاسو هره ژبه به بیا هغه ترجمه کېږي دوستانو دا داسې یو اپلیکیشن دی د نړۍ هره ژبه په دې کې تاسو ترجمه کولی شئ دوستانو اوس دلته به راشئ ورته تاسو دې ته ترجمه افلاین دې ته به راشئ دوستانو تاسو دلته ګورئ چې دې کې د نړۍ هره ژبه موجود لري هغه کومه ژبه چې تاسو غواړئ کومې ژبې ته ترجمه کوئ تاسو کولی شئ دوستانو لکه کومه ژبه چې پکې نه نو دا ګورئ تاسو دا نښې دا راډاونلوډ کېږي دې ته او بیا هغه دې کې کار کوي دوستانو دلته تاسو ګورئ چې دا فارسي ژبه دا ما دې ته راډاونلوډ کړې ده نو فارسي ژبه هلته ترجمه کېږي انګلیسي ژبه وغیره دوستان دلته د اپشنونه نور تاسو ته ښیم چې تاسو دې کې څنګه هغه ویب سایټ ترجمه کولی شئ دوستانو دلته تاسو به دوه ژبې انتخاب کړئ دوستانو دلته تاسو ګورئ انګلیش ژبه ما انتخاب کړې ده زه غواړم انګلیسي ژبه هغه پښتو ته وژباړم دلته به دغه ټکي باندې به تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو ځان ته ژبه غواړئ تاسو کومه ژبه غواړئ چې هغه ترجمه کړئ دوستانو دلته ما انګلیش ژبه انتخاب کړې تاسو ګورئ انګلیسي ژبه زه غواړم ترجمه شي دلته دوستانو تاسو غواړئ چې کومې ژبې ته ترجمه شي دلته به تاسو هغه وکاږئ دوستانو دلته ګورئ تاسو هغه ما چې پښتو ژبه انتخاب کړې ده دلته تاسو پښتو ژبه که فارسي غواړئ فارسي به انتخاب کړئ هره ژبه چې غواړئ هغه انتخابولی شئ دوستانو دارنګې دوستانو دلته تاسو اوس غواړئ چې څه رقم هغه چې تاسو ترجمه کوئ تاسو غواړئ د خپل اواز څخه ترجمه کوئ نو داسې به ووایي دوستانو که چېرته غواړئ هغه تاسو خبرې وکړئ نو داسې به ووایي ترجمه به وي که چېرته غواړئ تاسو هغه لیکل وکړئ نو دې هسه به کلیک کړئ دوستانو تاسو ته هغه لیکل ترجمه کوي او که چېرته غواړئ په یو پاڼه باندې هغه انګلیش دی او تاسو په هغې نه پوهېږئ یا دیوال باندې لیکل شوي یا یو کوم شي باندې لیکل شوي دي انګلیش کې تاسو غواړئ په دې ځان پوه کړئ د مطلب څه دی تاسو به دوستانو دغه کیمرې له راشئ لکه دا کیمره موږ اوس وو دا کیمره تاسو ته اوس موږ ته نه لګي دوستانو چونکې موږ سره انټرنیټ شته بلته ویډیو ریکارډ شوی دی دا وجې نه موږ ته دا نه لګېږي دوستانو نو دا هغه طریقه چې دې په وجه تاسو کولی شئ هغه د نړۍ هره ژبه هغه پښتو ته وژباړئ دوستانو همدارنګې تاسو چې کوم ویب سایټ ته لاړ شئ هغه انګلیش وي نو په هغې باندې تاسو ګوته کلکه کړئ یو څو دقیقو دپاره تاسو ګوته کلکه کړله نو هغه به تاسو هلته لیک راشي ترجمه به راشي هغه ووایي ترجمه به شي اوس چونکې ما سره انټرنیټ نشته نو تاسو عملي درواخیم دوستانو همدارنګې تاسو کولی شئ انګلیش پښتو ته ووایئ پښتو انګلیش ته ووایئ لکه ګوره دوستانو تاسو ته نمونې په شکل درښیمه دا ګوره دا ما په پښتو کې ورکړي ما چې ما ته انګلیش ته ووایي دلته ګوره اسلامي چینل اف ټیکنالوژي صحیح شو کنه دا ګوره تاسو دوستانو د
هغه انګلیش ته ترجمه کیږي. دلته ګورئ دوستانو ماته پښتو کې ورکړي او دا ما ترجمه کوي دوستانو. دا ټول دا ما ورکړي او دې راته ترجمه کوي دوستانو. دا رنګه دا ډېر یو هم اپلیکیشن ده دوستانو. دا تاسو سره مرسته کوي په کوم ویب سایټ باندې کوم افغان باندې تاسو نه پوهیږئ نو د اپلیکیشن څخه کار واخلئ. دا په ډېر خوښ دوستانو. دا تاسو لپاره د انګلیسي یا د بلې ژبې ترجمه کولو ډېر یو هم ویډیو که تاسو چېرته په یوټیوب کې چینل جوړوئ یا کوم بل اپلیکیشن جوړوئ تاسو په هغې نه پوهیږئ نو د اپلیکیشن څخه کار واخلئ. تاسو ډېر په اسانۍ سره خپل مطلب او مورال ته ورسوئ دوستانو. نو دا ډېر اهم ویډیو. نو هیله لرم چې دا ویډیو خوښ شوي وي. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ که چېرته نوي راغلي او د بلې ویډیو لپاره د الله په امان مخامخ